یزید بن عبدالملک ته یو سړی راغلو، ورته وویل چې ستا ورور سلمان بن عبدالملک ماته ځمکه راکړې وه، خو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه راڅخه واخیستله او د بیت المال برخه یې کړه، نو زه ستا څخه بیرته خپله ځمکه غواړم. یزید بن عبدالملک ورته وویل چې دا خبره بیا وکړه. هغه بیا همدغسې وویل. یزید بن عبدالملک بیا د ویلو ورته وویل او هغه بیا دریم وار د اول ځل په څیر خبره وکړه. اخر ورته یزید بن عبدالملک وویل چې تا ته چا ځمکه درکړې وه، یعنی سلمان بن عبدالملک، هغه ته تا یو ځل هم دعا ونه کړه، یعنی د هغه نوم سره دی رحمت الله علیه ونه ویل، خو هغه چا چې ستا څخه یې ځمکه بیرته راستنه کړه هغه ته تا 3 ځل دعا وکړه، یعنی د هغه نوم سره دی 3 ځل رحمت الله علیه وویل. نو له دې نه معلومیږي چې زما ورور سلمان بن عبدالملک په ناحقه او عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په حق او دغه ځمکه د بیت المال ده، ستا نه ده. یادونه: عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د یو والي د زوی په توګه ژوند پیل کړی و. حسین و جمیل د شاهانو د کورنۍ په څیر لباس او خوراک یې و، خو کله چې خلیفه شو د خپلو بچو لپاره یې د اختر نوې جامې اخیستلو وس هم نه و، ځکه د ده معاش دومره نه و چې د کور مصارف او نوې جامې پرې وشي.